ملا برادر اخون له ترکیه وروسته سعودي عربستان ته ځي. د اسلامي امارات پر رهبرۍ د افغان سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې تایید کړي چې د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر به د یو لوړپوړي پلاوي پر مشرۍ تر ترکیه وروسته سعودي عربستان ته ولاړ شي او دا به د سرپرست حکومت له جوړېدو وروسته د ملا برادر اخون لومړنی بهرنی سفر وي. د سرچینې د معلوماتو له مخې ترکیې ته د ملا برادر په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی تیره ورځ روان شو. د سرچینې په خبره نوموړی ورسره پلاوی به د دغه سفر په ترڅ کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم وګوري. د دغه پلاوی په ترکیب کې د سرپرست حکومت د مالیې وزارت د پخواني وزیر هدایت الله بدری او یو شمېر امنیتي او کشفي چارواکو نومونه هم لیدل کیږي او دغه اته کسیز پلاوی به له ملا برادر سره په دغه سفر کې مل وي. د ویلو ده چې ترکیه او سعودي عربستان ته د ملا برادر اخون د سفر په اړه نور جزئیات لا تر دې دمه نه دي په ډاګه شوي.